سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د فلسطین پخوانی لومړی وزیراعظم او د حماس مشر اسماعیل هنیه په ایران کې په یو قاتلانه حمله کې شهید شوی دی. حماس دغه مړینه تایید کړې ده او ادعا یې کړې ده چې اسماعیل هنیه د یهودي ایجنټانو لخوا په نشه شوی چې غچ به یې اخلو. د ایراني رسنیو د راپورټونو له مخې د حماس پر مشر اسماعیل هنیه هغه مهال په تهران کې په خپل کور کې برید شوی دی چې نوموړی د ایران د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړي په مراسمو کې د ګډون لپاره په ایران کې وو. د مسعود پزشکیان د لوړي په مراسمو کې د څه باندې 80 هیوادونو استازو ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د حماس مشر اسماعیل هنیه او د اسلامي جهاد مشر زیاد النخلي هم ګډون کړی وو. بل خواته طالبانو په خوست کې د لایق خان سعادت په نوم دغه ځوان ځکه نیولی دی چې د ملي بیرغ د ورځې په ویاړ په فیسبوک پوسټونه کړي وو. د معلوماتو مطابق نیول شوی ځوان د طالبانو لخوا سخت وهل شوی دی. ویل کېږي دا وخت د لایق موبایل د طالبانو په لاس کې دی او څو شېبې وړاندې یې د نوموړي انځور د سپین بیرغ سره پوسټ کړی دی او ورته لیکلي دي له نن وروسته به همدا سپین محمدي بیرغ پوسټوم، له درې رنګه بیرغ څخه تېر یم. سرچینې زیاتوي چې لایق خان سعادت تېر کال هم د طالبانو لخوا د ملي بیرغ، نجونو تعلیم او نورو ملي ارزښتونو لپاره د پوسټونو کولو پر سر نیول شوی و او سخت شکنجه شوی و. بلې خواته د هند نوموړی فلمي ستوری سلمان خان وایي چې زما نیکه هم افغانستان نه و او موږ ټول افغانان یو. په دغه ویډیو کې هر څه پښتون ته اشاره ده. څوک چې د افغانیت نه منکر دي، پښتانه چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي، دوی افغانان دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.